کوکاکولا په بیلیونونو ډالر اعلانات هر کال خپروي، خو هغوی هیڅکله په تاسو خپل تولید نه خرڅوي. دوی یوه نظریه خرڅوي: خوشحالي، آرامي، یووالی. خو دا هیرول دي د دردونکي حقیقت. ډیری خبرې د کمپنۍ شته، لکه د امراضو، خشکي، سوء استفادې او له دې بدتره شیانو پیدایښت. نو په کار ده چې د کوک کمپنۍ ته یو سفر ولرو چې 300 کاله یې ژوند کړی دی، خو څنګه تر ټولو مشهوره نړیوال برند باندې بدله شوه، په کوم قیمت؟ ته د بورې په اوبو امپراتوري نشي جوړوی، مګر دا چې حقیقت ونه وایي. سلامونه، وخت مو په خیر. د تجارت تور اړخ ته ښه راغلاست. کوربه مو زه ډاکټر شکیب یم. زه معمولا کله چې زو یو ځای کې خوراک کوو نو ملګرو ته وایو چې که چیرته کوکاکولا راغواړئ زه یې نه خورم. زه د هغوی نه هیله کوم چې هر هغه پروډکټ راکړي، الکوزای یا جوس یا طبیعي جوس، اما کوکاکولا نه خورم. او ډیری وایي ولې؟ زه ورته د دې د خاطره چې کوکاکولا هغه کمپنۍ ده کومه چې د دوی د پیسو د حمایت له امله اسرائیل کولی شي په فلسطین باندې حمله وکړي او حتی د فلسطینیانو نسل وژنه وکړي. اما دوی راته وایي چې یار زما ستا په 10 افغانیو باندې هیڅ هم نه جوړیږي، په داسې حالت کې چې ډیر ستر بدلون راتلی شي. نن په دې اړه نه غږیږو چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ جګړه څنګه ده. نن په دې غږیږو چې ولې د کوکاکولا غوندې سترې کمپنیو سره باید بایکاټ وشي او ولې مهمه ده چې موږ د دوی د تولیداتو نه استفاده ونه کړو. او د دې د پوهېدلو دپاره باید تاسو د کوکاکولا تور اړخ ته پام وکړئ، کوم چې د فلسطین او اسرائیل موضوع یوه ډیره کوچنۍ حصه ده. راځئ په دې وغږیږو چې کوکاکولا څنګه پیل شوه او د دوی تجارت د کوم ځای نه اصل کې رامنځته شوی ده. لومړی چپټر: کوکاکولا څنګه پیل شوه؟ King size Coca-Cola gives you that refreshing new feeling. There's nothing like ice cold Coca-Cola. په 1801 میلادي کې د ډاکټرانو لخوا کوک منع شوی و او خلکو کور کې جوړ شوي جوس استفاده کول، او له دې امله ځینې سرمایهدارو نوي جوسان راویستلي و چې ویل به یې د زړه لپاره ګټور دي، خو په حقیقت کې هغه هم د انسان لپاره خطرناک او کیمیاوي مواد و. نو چې څېړنې نه وي هغوی هر دروغ خلکو ته ویل او تجارت یې په چټکۍ مخته تله. یو تر ټولو مشهور یې وین ملعیاني نومیده چې پکې شراب کوکاین کارېده. دوی ویل که 3 ګیلاسه هره ورځ وخورئ ټولې ناروغۍ به مو جوړې شي. او یو فرد د جان په نوم د څښاک سره ډیره مینه لرله. یو جنګیالی و چې جنګ کې سخت ژوبل شوی و او ډاکټرانو ویل چې مړ به شي. نو ډاکټرانو ډیر مورفین ورکړه چې مرګ یې بې درده وي، خو سړی مړ نه شو مګر په مورفینو عادت شو. نو کله یې واین میریانې ولیده نو د څښاک سره عادت شو. هغه ویل د مورفین اعتیاد یې ورکم کړی دی او د څښاک سره یې ښه شوی هم دی، خو دا شفا نه وه بلکې د شرابو او کوکاینو اغیزې پر وجود وي. خو دا چې جان د څښاک سره مینه لرله غوښتل یې خپله هم ورته څښاک جوړ کړي. نو په 1840 کې هغه فرانسوي کوک جوړ کړه چې هماغه واین ماریاني د څو موادو په اضافه کولو سره و او همدا څښاک زر په کوکاکولا بدلیدونکی و. دا د مار د غوړو کیسه نه وه بلکې د په واقعیت خپل تولید باندې باور لره. خو د جان سره وخت یاري ونه کړه. یو کال وروسته په 1880 کې ډیری هیوادونو شراب بند کړه. نو د باید شراب لرې کړی وای او په ځای کاربنداره اوبه ور اضافه کړې وای، خو خوند خرابېده. نو هغه په ډیره اندازه بوره ور اضافه کړه. اوس چې شراب نشته نو د فرانسوي واین کوکا نوم هم باید بدل شوی وای. خوشبختانه د جان برستیال فرانک یو ښه وړاندیز لره. هغه ورته د کوکاکولا نوم ورکه. کمپنۍ وایي چې دا نوم هیڅ معنا نه لري بلکې یوازې ویلو کې ښکلی ښکاري، خو دا حقیقت نه لري. دا نوم په اصل کې د دې څښاک مواد ښیي: کولانټ چې کافین دی پکې او کوکا لیف چې کوکاین دی پکې. تر ننه پورې کوکاکولا وایي چې کوکاین موږ نه کاروو، خو حقایق بیا ښیي چې د دوی جوړښت کې کوکاین کاریږي. په 1929 کې هغوی فعاله کوکاین له کوکالیف نه جلا کړه او له هغې وروسته یې د سندو د ورکېدو هڅه وکړه. خو په 1880 کې چا د کوکاینو د استعمال پروا نه کوله. اوس چې شراب پکې نشته نو دوی هغه وخت خرڅولی شوه، خو چا اوس نه اخیسته ځکه اعلاناتو کې تر ډیره د کوکاکولا طبي دروغي ګټې خلکو ته ویل کېدې چې پخواني اعلاناتو کې ویل مغز او معدې ته ګټه لري، خو فروشات کم وه ځکه درملو له دې ښه اغیزه لرله او ورسره د جان ناروغۍ هم ډیرې دي. درد یې ډیر و، احتیاط ته یې اشتیاق ډیر شوی و او په 1888 کې سړی ومړ. خو غمګینه خبره دا وه چې دا سړی نه پوهېده چې د ده څښاک به ډېر زر د نړۍ ستر څښاک باندې بدلیږي. اوس نو تاسو پوه شوئ چې کوکاکولا څنګه یو کوچنی پیل لره
اما تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د کوک په منځ کې چې کوم فرمول دی دا وحشتناکه دی. کوک په خپل فرمول کې په ډیره اندازه کافین لري او کافین نیکوتین لري. دا داسې دي لکه سګرټ. که چیرته تاسو یو کوک د ورځې خورئ کوچنۍ کوتۍ ښایم، په دې معنا ده لکه تاسو چې 3 کوتۍ سګرټه د پن سګرټ وهلي. نو اوس تاسو پوهیږئ چې کوکاکولا څومره مضر شی دی په داسې حالت کې چې زهري خواږه دي، یعنی هغه خواږه چې زهر دي یا هغه زهر چې خواږه دي. بنان دغه نیکوتین تاسو نه پرېږدي چې بیا تاسو کوکاکولا پرېږدئ، او د بل طرف نه دا په شدت سره تاسو ته فټ درکوي، کوم چې تاسو ته د زړه تکلیف پیدا کوي. ځینې وایي چې کوکاکولا کې فټ دي د دې د خاطر چې تاسو چاغئ. حتمي نه ده چې یو څوک د کوک وسکي هغه د چاغ کې هسې نه ده، بلکې دا د زړه والونه بندوي او تاسو ته د زړه تکلیف پیدا کوی شي. بنان په کوکاکولا کې نیکوتین شته، په کوکاکولا کې چې دی د خوږ د وازدونه ګټه اخیستل شوې، او حتی ویل کېږي چې په کوکاکولا کې په ډیره کمه اندازه د شرابونه ګټه اخیستل شوې تر څو په شدت تاسو سره معتاده کړي. او دا خبرې په ګوګل کې چې دی نه تاییدیږي، د دې خبرو په اړوند په ګوګل کې بحث نه کیږي. او یو دلیل دا دی چې ګوګل کې ځکه په دې اړه بحث نه کیږي چې کوک نه پرېږدي کوم څوک د کوکاکولا رازونه افشا کړي. دا د کوک د پاره سره کرخه ده. پس یو انسان چې کوکاکولا خوري فکر دی وکړي چې آیا ځان ته اجازه ورکوي د خوږ وازده وخوري، آیا ځان ته اجازه ورکوي په شدت سره کافینو نه استفاده وکړي، او آیا ځان ته اجازه ورکوي چې هغه شی وخوري په کوم چې شک کیږي چې پکې د شرابو یو ستر مقدار استفاده شوی. پس تاسو باید دې مسایلو ته پام وکړئ مخکې د دې نه چې کوکاکولا راونیسئ او ویسکئ. دا یوازې د فلسطین اړوند موضوع نه ده، دا بلکې ستاسو د وجود د ساتلو موضوع ده. ستاسو روغتیا تاسو پورې اړه لري او تاسو باید پوه شئ چې د کوکاکولا په منځ کې څه دي. نه باید داسې وکئ چې کله هم ناست اوسئ او محفل اوسي ته منډه یو بوتل راوړه او بوتل ستاسو کوکاکولا اوسي او ورته کښېنئ او نوشیجانې کوئ، ځکه دا په شدت ستاسو وجود ته زیان لري. او کومې پیسې چې تاسو په دې کوک مصرفوئ په اصل کې د یو فلسطیني ماشوم د وژلو لپاره زمینه مساعده وي. اوس د لا بهتره پوهېدلو دپاره په کار ده چې زه تاسو ته ووایم چې دغه کوکاکولا کمپنۍ څنګه نه درېدونکی پرمختګ وکړه، څنګه دومره ستره شوه چې اوس یې هیڅوک مخه نشي نیولی. ځکه د کوکاکولا کمپنۍ اوس بدله شوې په یوې سترې بلا باندې ده چې هر څوک یې مخې ته راځي هغوی د پښو لاندې کوي. اما څنګه؟ دوهم چپتر د کوکاکولا نه درېدونکی پرمختګ. د بمپرټین له مړینې څخه وخت مخکې هغه $30,000 په ارزښت کمپنۍ خرڅه کړه. دا کمپنۍ اسکانډلا په شرابو معتاد فرد واخیسته. هغه د کمپنۍ نور اسهام هم له خلکو اخیستل او په ټوله کې یې کمپنۍ خپله کړه. وروسته څېړنو ښودله چې کانډلا اسهام په زور اخیستي ځکه ډیری اسنادو کې جعلي لاسلیکونه وه، او لا هم حقیقت نه دی معلوم ځکه هغه ابتدایي اسناد وسوځول، شاید د حقیقت د پټېدو لپاره. په کال 1890 میلادي کې اسکانډلر په مکمل شکل سره کوکاکولا تر لاس لاندې لرله، خو کوکاکولا لا مشهوره نه وه. نو دوی اعلانات په بنرونو، بیلبورډونو او دوکانونو کې ولګول. دوی آن لوګو په دیوالونو رنګ کړه او دوی آن لوګو په هر ممکن ځای کې ولګولې تر څو یې خلک وشیلیدلی. خو د کوک لومړی د مارکیټینګ نابغه پلان دا و چې هغوی د هرې فارمسۍ ته زنګ ووهي او بهترین مشتریانو لست ترې واخلي او د کوکاکولا مفته یوه بکسه ورولېږي. دوی ویل یوه مفته بکسه خلک د ټول ژوند لپاره مشتري کولی شي ځکه پکې اعتیادونکي کیمیاوي مواد شته دی. ښکاره شوه چې کوک ته د درملو نوم ورکول غلطه ستراتیژي ده. دا چې یوازې ناروغان یې وکاروي بهتره ده. دوی وایي چې دا ارامونکي څښاک دی او هر څوک یې څښلی شي، او له دې امله کوکاکولا د طبي برخې نه ځان جلا کړ چې له امله یې بدې اغېزې کولې ځکه خلک پوهېده چې ډېری ژمنې ناروغانو سره دروغینې وې. خو د کوکاکولا ستر تبلیغاتي پلان هر څه پټول، کمپنۍ پیسې پیدا کولې او کټلر لا ډېرې پیسې بیرته په اعلاناتو باندې ورکولې. هغه د فلمو ستورو او ورزشکارو ته هم د کوک د تبلیغ لپاره پیسې ورکولې. د مارکیټ بڼه د یو ښه انځور جوړول د خلکو مغزو کې و. کله چې دا نوم اورئ او بهتره لاره د دې کار لپاره د مشهوره خلکو له لوري تبلیغات و. دوی ان د کرسمس سمبول د کوکاکولا بوتل ګرځولی و تر څو یې نوی نسل تل په یاد وساتي. شاید دا تبلیغات اوس مهم نه وي خو هغه وخت ډېر مهم و او کوکاکولا تل نوې لارې د تبلیغ لپاره کارولې.
کارولې. مثلا جنسي خرڅ شاید اوس نوې خبرې، خو کوک ورنه ډیر پخوا کار اخیسته. ښکلې نجونې چې په لاس کې کوک نیولی دی، د هغوی بیخي جلا ساختمان و، د هغه کارمندانو لپاره چې سرکونه او مارکیټونه یې مطالعه کول تر څو پکې زم ځای د کوک تبلیغ ته پیدا کړي. د نوې تکنالوژۍ سره چې راډیو او بیا تلویزیون کوک حاضر و خرچه وکړي چې دلته هم تبلیغات ولري. دوی هر چیرې هر چا پورې ځان رسولی و، کوم معمولا د سودا خرڅونکي لخوا ډیر خرڅېده او له دې امله کوک ډیرې پیسې بچت کولې، ځکه دوی یوازې شربت خرڅو چې ورسره بیا کاربونیټ اوبه د خرڅونکو لخوا اضافه کېدې. نو ترانسپورټ کې کوک کمپنۍ ګټه کوله. خو یوه ورځ د وکیلانو بنجمین او جوزف کانډلر ته یو نظریه وړاندې کړه، راځئ بوتل یې کړو. کانډلر ویل دا احمقانه دی چې بوتلونه قیمت او جوړول یې سخت دي، خو بنجمین او جوزف ویل چې ټول خطر او مصرف یې په ځان مني، او کانډلر ورسره ومنله او هغوی ته یې د بوتل جوړونې شرکت ورکړ چې هر بوتل کې کانډلر $1 ګټه کوله او د تاوان هیڅ خبره نه وه، ځکه که د بوتل نظریه بریالی شي کانډلر لپاره یې ګټه وه، ځکه بوتل جوړونکو ورنه ډیره کوکاکولا اخیستله. خو دا چې کانډلر اول نه په بوتل باور نه لره نو قرارداد کې یوه تېروتنه کړې وه. قرارداد کې وخت نه و مشخص، او دا چې که قیمتونه لوړ ځي نرخ هم باید لوړ لاړ شي. نو دې سړي نه ختمیدونکی قرارداد دې خلکو ته ورکړ چې په کم قیمت به کوک ورکوي. مهمه نه ده چې خپله دته یې د جوړېدو مواد څومره قیمته تمامیږي. دا د قانوني جګړې خبره کوک او بوتل خرڅونکو سره یې وه. د څو لسیزو لپاره کوکاکولا په میلیونو تاوان ومنه تر څو $1 ګټه خپل جبران کړی شي. خو په 1800 کې د کانډلر لپاره د اندېښنې وړ خبره نه وه، ځکه فروشات یې ډېر او هره ورځ ستر کېدل، او دا د تولید له امله نه وه، ځکه داسې څښاکونه ډېر وه. د بریا ستر راز د دوی په مارکیټینګ کې و، ځکه هر کال دوی ډېرې پیسې تبلیغ کې ورکولې او هر کال د دوی فروشات هم ډېرېدل. خو د کوک ستره بریا د یو تور پیل نه کیږي. د کوکاکولا د بریا دوه ستر رازونه تل په یاد وساتئ، ځکه که تاسو غواړئ داسې یو تجارت ولرئ چې هغه هیڅکله ونه درېږي او د هغې پرمختګ دومره ستري چې نور د تاسو نه حساب له یاده وځي، نو باید دوه شیانو ته ډېر زیات پام وکئ. لومړی مصرف دی. که چیرته تاسو په مارکیټینګ باندې یا که چیرته تاسو د خپل تولید په پیژندلو باندې د پیسو د مصرفولو ځواک نه لرئ یا د پیسو د مصرفولو خطر نه منئ، ستاسو تجارت هیڅکله پرمختګ نشي کوی. زه شخصا 2 کلینیکونو سره ملګری یم او د دې 2 کلینیکونو خاوندان دواړه زما ملګري دي. یو فرد شفاخانه جوړه کړې ده د سترو هیوادونو نه لکه چین او حتی UK او انګلستان نه ستر ماشینونه راوړي دي، یو ډېر غټ بلند منزل یې ورته نیولی دی. اکثره ډاکټران یې د هند او پاکستان نه راوستي دي، او دا سړی چې دی فوق العاده لګیا دی، خپل کار کوي، منظم ځای جوړ کړی، ښه ډاکټران لري، ښه ماشینونه لري، ولې ټکی مریض نه لري، هیڅ مریض دته نه راځي. ولې؟ چون دا سړی کومې پیسې چې په مارکیټینګ کې استفاده کوي په صحیح شکل نه استفاده کوي. د څه شی کړی دی؟ بلبورډونو باندې مصرف کړی دی. مطلب دی د خپل مارکیټینګ مصرف کوي، ولې په صحیح لارې نه کوي، په صحیح تګلارې نه کوي. دی په بلبورډونو باندې مصرف کوي، او بلبورډونه اکثرا هغه خلک ګوري چې سواد ولري، او کوم څوک چې سواد لري او مریضیږي شاید هغه اصلا رانشي داسې روغتون ته. اما یو بل ملګری دی چې یو عادي ځکې ځای جوړ کړی، لوکس ماشینونه هم نه لري، تکړه ډاکټران هم نه لري، اما دا چې کوم مصرف کوي په تلویزیونونو باندې کوي او په ټولنیزو رسنیو باندې کوي. پس کله چې ته ګورې د ده شفاخانې کې دومره بیروبار دی چې هېڅ شفاخانې نه خلک نه بیکاره کېږي. هره ورځ مریضان دي، هره ورځ ډاکټران په تنګ دي چې هره مریضان سخته ډېر دي. بنان تاسو باید په خپل تجارت باندې مصرف وکئ. اوس فکر وکئ یو بله شفاخانه ده چې د دې دواړو نه لوکس ده، خو هغه اصلا اعلانات نه کوي، نو هغه بیچاره غلی ناست دی ټوله ورځ لډو کوي په موبایل کې، ده او کارمندانې. که چیرته تاسو غواړئ چې ستاسو تجارت مخ ته لاړ شي، نو لومړی باید دا تجارت تر خلکو پورې ورسوئ، او د دې تجارت تر خلکو پورې رسول چې دی پیسه غواړي. نو تاسو باید مصرف ته زړه ښه کوئ. یو نفر دی ماشین یې اخیستی دی په 3.5 لکه روپۍ، 25,000 روپۍ چې دی کرایي ورکوي، 12,000 روپۍ چې دی 10 نفرو ته چې دی معاش ورکوي. اما کله چې تجارت ته راځي چې یو تجارتي ویډیو جوړه کړي تر څو تر خلکو ورسیږي، بیا په 15,000 روپۍ باندې کنجوسي کوي. نو لومړی سټپ چې که چیرته تاسو غواړئ بریالی تجارت ولرئ، دا دی چې تاسو باید په پراخه کچه لکه کوکاکولا مصرف وکئ. او د دوی دوم تخنیک چې شی دی چې حالت ته په کتو اعلانات جوړوي.
د موږ معمولا اعلاناتو کې خلاقیت نشته. یو نفر په فیسبوک خپل شفاخانې ته اعلان جوړوي، سبا ته زه زنګ وهم بل نفر ته چې راشه زم شفاخانه لرم، ګوره دغه سړی ویني د داسې اعلان جوړ کړی، ما ته هم داسې اعلان جوړ کړه. ورور هغه سړي چې کوم اعلان جوړ کړی هغه ته یې نتیجه ورکړې، حتمي نه ده چې ته د هغه نه کاپي وکړې. زموږ اکثرا یوټیوبران وګورئ کانټنټونه غلا کیږي. مثلا یو څوک ما ویني چې زه په یو برخه کې کار کوم، سبا ته ګوري په هماغه برخه کې کار کوي یا حتی لوګوز ما کاپي کوي. نو اوس کوم څوک چې لیدونکي دي هغوی ولې ما ته رجوع نه کوي چې زه اوریجنل کنټنټ کریټور یم یا زه هغه څوک یم چې په اساسي شکل مې دا مواد راخیستي دي؟ ولې باید تا وګوري؟ بنان د کاپي کولو له لارې تاسو نشئ کولی یو ښه تجارت ولرئ، بلکې د خلاقیت له لارې تاسو کولی شئ یو ښه تجارت ولرئ. مثلا نړیواله جګړه وه، کوکاکولا ولیده چې یاره جنگ روان دی، دلته د اساکرو په واسطه خپل اعلانات مخکې کړه. یا داسې یو وخت راغلی و چې خلکو به ډېره زنکابازي کوله، ښکلې ښځې یې خوښېدې، نو که کوکاکولا تر ټولو ښکلې ښځې راوستې، نیمه لوسې کوک به یې لاس کې ورته ورکړی او خنداګانې به یې پرې کولې، خلکو چې دی هغه کوک لیده د ښځې د خاطر یې لیده چون ښکلې ښځه ده پکې. یا داسې یو وخت راورسېده چې د کورنۍ اهمیت ډېر زیات مهم شو، نو که کوکاکولا اعلان جوړ کړه چې یاره ټول سره راګډ شوي دي، خنداګانې دي، یو بل تشویق کول دي، یو خوشحاله کورنۍ ده او پکې ډوډۍ تیاره ده، ډوډۍ په منځ کې دوی کوک بوتل چې دی خلاص کړ. یا داسې وخت راورسېدو چې د فوټبال سیزن و، ټولو خلکو فوټبال لیده، نو د فوټبال په غوره لوبغاړي باندې لکه میسي باندې چې دی اعلان جوړ کړ چې خلک کوکاکولا ته پام کړي. نو تاسو باید مصرف وکړئ او دا مصرف باید حالاتو ته په کتو وسي چې که چیرته غواړئ په یو تجارت کې واقعا بریالي اوسئ. اما بله مسله چې اوس باید ورباندې بحث وشي او دا هم ډیره زیاته مهمه ده، هغه موضوع دا ده چې کله چې جنگ پیل شو، نړیوال جنگ، نو کوکاکولا ستونزې سره مخ شوی و، او نه یوازې کوکاکولا، اکثره نور تجارتونه هم ستونزو سره مخ وه او دوی ټولو نه لاره ورکه وه، ځکه په نړیوال جنگ کې تجارتونه معمولا له منځه ځي. اما جالبه خبره دا ده چې کوکاکولا نه یوازې دا چې له منځه لاړه، بلکې دوی خپل تجارت تر ټولو ډېر ستر که، یعنی دوی جنگ هم یو کاري فرصت ولید. هغه خلک ګټونکي کیږي چې د بانو په ځای، د ویرې په ځای، د ورخطایۍ په ځای، د ډار په ځای، د تسلیمېدو په ځای په هر حالت کې کاري فرصتونه ویني. که ته چیرته په جهنم کې، یو متل دی انګریزي وایي if you are in the hill keep walking، که چیرته په جهنم کې بیا هم حرکت کوه، درېږه مه، وایه مچا خو وسوځي د موضوعانو غورځئ او بیخي ټول وسوځي، جهنم دی پښې دې سوځي، keep walking، حرکت کوه. دلته مونږ یو ستر پند د کوکاکولا نه اخیستی شو. دوی نړیواله جګړه کې د ورخطایۍ په ځای فرصتونه ولیده او خپل تجارت یې تر ټولو ستر او غټ کړ. دریم چپټر د پیسو چاپېدو جنګي تجارت. کله چې دوهمه نړیواله جګړه وشوه نو بوره محدوده شوه، خو کوکاکولا ویل چې دا د څښاک تولید دی او باید له دې محدودیت لرې وي او حکومت هم ورسره ومنله، ځکه کوکاکولا حکومت ته ډېر رشوت ورکړی و. کوک ډېرې څېړنې جوړې کړې وې چې حکومت فکر وکړي کوک ګټې لري. ان دوی ویل چې کوک د سرتیرو مورال ساتي او انرژي ورکوي، او حکومت د کوکاکولا مشران د ملي پریکړو بورډ کې اضافه کړه. نو کوک بوره اخیستله په داسې حال کې چې نورې کمپنۍ د جګړې په وخت کې محدوده وي. کوک بله لار غوره کړه، ویل یې هر نظامي فرد ته به کوک د 15 سنټه په بدل کې ورکوي. داسې کوکاکولا تاوان کوه، خو دا نابغه پلان و. د عامه خلکو او اساکرو په ذهن کې کوک یو اتل و او اوس کوک او ملت سره وصل شوي وه. هغوی ورته ان د اساکرو یو اعلان جوړ کړه چې نړیوال یې کړي او دوی حکومت ته پیسې ورکړي چې اجازه ورکړي کوک د هېواده بهر هم صادر کړي. دوی ویل چې دا به امریکا لا مشهوره او اساکر به لا وهڅوي، خو په اصل کې په دې شکل پرته له ټکس کوک نړیوال کېده او 4 د کوک استازولۍ په ټوله نړۍ کې رامنځته شوې چې تر ډیره یې حکومت بنسټ کېښوده. کومو تخنیکرانو به چې دا د استازولۍ جوړولې د سرتیرو په منځ کې شمیرل کېده. اوس نو د نړۍ هر سرتیري کوک ته لاسرسی لره، نو باید عامه خلکو ته هم پام شوی و او اساکر چې له کوک په جګړه کې ډیر راضي و د کوک مفت اعلانات یې کول. د امریکا سرتیري اوس د کوک د خرڅ ځواک و او خلکو ته یې د کوک پیغام لیږه. کله چې نورې کمپنۍ د جګړې له امله له منځه تللې، کوک خپل ځواک نړۍ کې پراخه کوو. په نړۍ کې اوس 2 هېواده کوک نه خرڅوي، کیوبا او
نورت کوریا د جګړې پر وخت دا قرارداد د کوک بریا کې ستر رول لري، خو یوه وړه ستونزه دې مسایلو کې وه، هغه دا چې کوک یوه کمپنۍ ده چې امریکایي اساکرو ته کار کوي، خو په جنګ کې کوک کمپنۍ نازي اساکرو ته هم تولید خرڅوي، بلکې کوک په امریکا کې اساکر حمایه کوي، خو جرمني کې بیا له امریکا ځان جلا کړی و او د کوک نښه یې د نازیانو سره یوه کړې وه. ان د هټلر د ځوانانو ډلې او د ورزش ډګر کې هم خرڅېده. کوکاکولا دوه مخي لوبه کوله. جرمني کوک لپاره پراخه مارکیټ و، خو د جنګ د پراخېدو سره ډېرو لارو نور جرمني ته د کوک خرڅول محدود کړي وه. ډېری نړیوالو کمپنیو خپل تولید په جرمني نور نشو خرڅولی، خو جرمني کې د کوک مشر ماکس یوه نظریه لرله چې دې محدودیت نه تیښته وکړي. هغه یو نوی فورمول جوړ کړ چې کوک ته ورته و، ځکه د کوک اصلي مواد نور جرمني ته نه رسېده او دا فورمول د نورو خوړو له پاتې شونو جوړېده، لکه مړۍ چې وروسته یې نوم فانټا شو، او دا چې نور څښاکونه بند شوي وه فانټا خپل ځای جرمني کې پیدا کړه. ځینې منابع وایي چې ماکس به له زندانیانو په زور ګټه اخیسته چې د فانټا تولید ډیر شي، او د جګړې په پای ته رسېدو سره د فانټا ټوله ګټه بیرته د کوک کمپنۍ ته لاړه او ماکس هم ترفیع وکړه او تر 1955 پورې کوک فانټا د نړۍ د ډیرو هیوادونو خرڅولو وسیله وه. ولې له دې ټولو سره کوک له دې خبرو ځان خلاصوو. کوم درس چې موږ اخلو هغه دا دی چې تجارت کې هیڅکله لوری مه نیسئ. که ته یو تاجر د سیاسي اړخ نه ته باید خنثی اوسې، معنا دا چې تا ته هیڅ باید مهمه نه اوسي چې څوک راغله او څوک لاړه. ډېر غټ تجاران مونږ ولیدل چې د اسلامي امارت په راتګ سره دوی ویلې چې یاره مونږ نور دلته کار نشو کوی، خپله کډه او بار او بستره یې بار کړه، خپل ترکي پاسپورټونه یې راوویستل، خپل تجارتونه یې دلته خرڅ کړه، لاړه د دې ځینه ترکیې ته. په ترکیې کې دوی از ا سیکنډ هینډ بزنس پیپل پیژندل کیږي، یعنی دوهم لاس تجاران پیژندل کیږي. په ترکیه کې چې هر قرارداد راځي یا هر هغه پروډکټ یا تولیداتو ته اړتیایي، نو اول کوشش کیږي چې دا ترکي تجارانو ته ورکول شي. که چیرته ترکي تجاران وایي چې یاره مونږ ډیر زیات مصروف یو، مونږ نور اضافي کار نشو کوی، د هغې نه وروسته بیا چې د افغاني تجارانو ته ورکوي. نو په دې شکل ډیر ستر غټ تجاران چې وخت کې زما ورسره اشنایي وه، زه نه غواړم د ډیرو نوم واخلم ځکه ښه نه دی، اما یو مثال در کوم. اجمل رحماني او د اجمل رحماني پلار کله چې خپل تجارت دلته بند که او د دې ځینه لاړه د جمهوریت په راتګ سره بهرني هیوادونو ته، دوی اوس هغه عاید نه لري کومې چې په افغانستان کې لره، او د دوی د عایدو منبع په اصل کې افغانستان کې وه. او کله چې ته په تجارت کې عاید ونه لري، ستا پیسې نو آهسته آهسته په خپله ځي او لار ورکوي او بالاخره ته ډېر زر بدلیږي په یو مفلس انسان باندې. بنان که چیرته دوی په افغانستان کې د 100 نه 80 ګټلې، اوس په خارج کې دوی د 100 نه 10 الی 15 ګټي، او دا یو ستره ستونزه ده او دا یو ستر حماقت دی چې یو فرد کوی شي. ځکه که ته تجار اوسې، نظامونه بدلیږي، یو بزیبل به راځي، تا ته باید اصلا مهمه نه وي. یوازینی کار چې ته باید وکړې په خپل تجارت باندې فوکس وکړې او په دې فکر وکړې چې دا نظام بدل شو، بل راغی، راځئ څنګه ورته تغییر ورکوو، زه څنګه د دوی سره ځان جوړ کړم. یو بهتره مثال چې موږ په افغانستان کې ورکوی شو هغه د الکوزي شرکت دی. کله چې جمهوریت سقوط وکړ، نو د الکوزي شرکت په خپل ځای په افغانستان کې پاتې شو. دوی تصمیم ونیو چې د دې ځای نه ووځي، سره د دې چې الکوزي د نړۍ یو ستر تجارت دی او د یو افغان په توګه موږ باید د الکوزي په شرکت باندې ویاړ وکړو. شخصا زه او معمولا چې کله زما کوک ته زړه کېږي، زه د الکوزي شرکت کوکاکولا ته مخه کوم، ځکه هم افغاني شرکت دی او د کوکاکولا نه لا بهتره دی. او زه باید بیا وایم دا پیډ پروموشن ویډیو نه ده، الکوزي شرکت ما کوم پیسې نه دي راکړي، یوازې زه حقیقت غواړم تاسو ته وایم. الکوزي شرکت څه وکړه؟ جمهوریت له منځه لاړ، ورپسې طالبان راغله. اولنی کار چې الکوزي شرکت وکړه، د طالبانو سره خبرې وکړې چې په خیر راغلی، زه پوهېږم چې هر څه ګډوډ دي، هر کې وزارتونو کې دفتن یو راتګ و، مونږ ستاسو دومره افرادو ته چې دی ډوډۍ ورکوو، دا هغه څه دي چې مونږ یې دفتن کوی شو، او ستاسو ټول اساکرو اوبه په مونږ، که چېرته کوم محفل د هغې محفلونو اوبه او کوک او پیپسي په مونږ. نو طالبانو څه وکړه؟ هغه وویل ویل دا ډېر ښه کار دی، کور دې ودان، سلامت اوسې. الکوزي شرکت د دوی سره مرسته وکړه، او اوس په اوسني نظام کې د الکوزي شرکت مشر ته اسلامي امارت تر ټولو ډېر احترام کوي. او دا د یو هوښیار تجار کړنلاره ده چې د ویرې او تیښتې په ځای د هر نوي نظام سره جوړ راشي. په همدې شکل تاسو کوکاکولا وینئ چې په دویمې نړیواله جګړه کې یو طرف نه امریکایي اساکرو سپورټ کوي په امریکا کې، د بل طرف نه هلته هټلر سره ځان جوړوي او فانټا رامنځته کوي
چې د جرمني او د هټلر سپورټ کوي. نو دلته کوکاکولا څه وکړه؟ غلطه وایي چې غلا وکړه، څښتن ته وایي چې بیدار شه او په خپل منځ کې پیسې ګټي. دا یو سمارټ موو دی زما په نظر، دا هوښیارانه عکس العمل دی، ځکه د ورځې په پای کې تا ته دا مهمه نه ده چې جنګ څوک ګټي. که هر لوری ګټي هغه ستا ملګری دی او ته د خپل بزنس پکې جاري ساتي، او که هر لوری بیلي نور هغلته ستا بزنس بیللی دی. پس تا ته مهمه دا ده چې کوک تر ټولو انسانانو ورسوي او هغوی ترې استفاده وکړي. نو دوی د دې کار دپاره هم هټلر حمایه کوه، هم امریکا حمایه کوله، چې بیا وروسته افشا شو، امریکایان هم پې په غوسه وه او د هټلر ډله هم پې په غوسه وه. آمادان اوس ناوخته شوی و، ځکه اکثریت خلک په جرمني کې د فانټا سره اشنا وه او اکثریت خلکو په امریکا کې کوکاکولا څکله او اوس ورباندې معتاد وه. اما یوازې دا د کوک د کمپنۍ د بریا راز نشي کېدی. د کوک کمپنۍ ډیر نور څه لري چې موږ باید ورباندې بحث وکړو. د کوک کمپنۍ ډیر نور رازونه لري چې باید راوسپړل شي. د تجارت له اړخه د دوی د پالیسیو او د دوی د هوښیارانه حرکاتو نه باید زده کړه وشي، اما د اخلاقي اړخ نه د دوی فساد او د دوی د نړۍ د تباه کولو برخې نه باید سړی پند واخلي او دا کمپنۍ بایکاټ کی. راځئ د دوی د بریا ستر راز هم در سره شریک کړم. څلورم چپټر د کوکاکولا رازونه. کوک درته وایي چې ستر راز یې په فورمول کې دی چې په یو امنیتي ځای کې یې خوندي کړی، خو فورمول ستر راز نه دی. تاسو یې ویکیپیډیا کې موندلی شئ. پس فورمول راز نه دی ځکه دوی سره څوک رقابت نشي کولی. یوه ورځ یو ښوونکی وایي چې د ښوونځي د څښاک ماشینو کې د بهتره څښاکونو لار لري، لکه د میوو جوس، خو مدیر ورته وایي چې دوی کوکاکولا سره قرارداد لري او دا کار نشي کولی. کوک $3000 هر کال ښوونځي ته ورکوي چې $1 پر زده کوونکو راځي تر څو یوازې د دوی څښاک خرڅ کړي، او داسې قراردادونه د دوی تر مرګ پورې ملاتړ ستراتیژي بلل کیږي. دا یعنی د تل لپاره د کوک مشتري کېدل هغه وخت شوني دي چې له ماشومتوب ورسره عادت اوسئ. د کوک د مارکیټ یو مشر وایي په ځوانۍ کې ډیره اسانه ده چې خلک د ټول عمر دپاره د کوک مشتري شي نسبت د هغوی د زړښت له دورې نه. په ځینو قراردادونو کې ښوونځیو ته ډیرې پیسې ورکول کیږي که یې په ډیرو زده کوونکو خرڅ کړي، او دا چې ښوونځي پیسې نه لري او پیسو ته اړتیا لري دې کار ته مجبوره دي. دا یوازې یوه لار د هغه لارو ده چې کوک ماشومانو ته خپل تولید جبري کوي، او بل دا چې کوک ډیری مواد را جمع کړه او ورباندې د کوک لوګو ووهله، په داسې حال کې چې دوی وایي دا د غټانو لپاره کوي، خو اکثریت لوګو لرونکي مواد د کوچنیانو لپاره دي. او ان د کرسمس اعلانات یې بله تګلاره ده. په 1980 دوی د کولمبیا له پوره پروډکشن واخیست چې آن فلمونو کې خپل اعلانات ځای په ځای کړي. وروسته یې دا پروډکشن خرڅ کړه او نورو کمپنیو ته به یې پیسې ورکولې چې فلمو کې د دوی د تولید لپاره کار وکړي. د کورنیو والو فلم کې بیا هم کوک ماشومانو ته ښکاره کېده او دا کار کوي. څېړنې ښایي چې ماشومانو ته تر ټولو آشنا برند کوک دی، خو 1800 کال کې ستونزه د کوک بله وه. معلوماتو ښودل چې کوک په خلکو باندې منفي اغیز لري. تل ویل کېده چې کوک مو غاښونه خرابوي، خو نوې څېړنې ښایي چې کوک مو چاغښ ډیری، شکر پیدا کوي او نورې صحي ستونزې. مثلا د ماشومانو یوه څېړنه ښایي چې ان یو ګیلاس د بوره لرونکي اضافي څښاک له امله 80% ماشومان له حده ډیر وزن پیدا کوي. بله څېړنه ښایي که ماشومان په بوره آموخته شي نو د ژوند تر پایه به یې دا عادت ګرځېدلی وي. هغه برند چې د خوشحالۍ انځور یې وړاندې کیږي شدیدي صحي ستونزې پیدا کوي، په ځانګړي ډول کله چې کوک د خپل څښاک اندازه ورځ تر بلې غټوي او د کافین اندازه یې ډیروي. کوک وایي چې د خوند لپاره کافین اچوي، خو څېړنو ښوولې چې کافین یې خوند کې هیڅ رول نه لري. پوښتنه دا ده چې له کافینو ډک څښاک ولې دومره ډیر ماشومانو ته ورکول غواړي. د څښاک دا کمپنۍ د تنباکو کمپنۍ سره توپیر نه لري. دوی تل ساینس ګرام بولي د قانون بدلولو په ځای. تل وایي چې لا ډیرو څېړنو ته اړتیا ده او بیا په لکاو ډالر مصرفوي چې د خپلې کمپنۍ نوم له چاغښ یا ناروغیو لرې وساتي. او خرڅ شوي ډاکټران بیا وایي چې کوک ستونزه نه جوړوي، پرته له دې چې خلک یې وګوري دوی د چا په مالي مرسته مخ ته ځي. کوک په میلیونو پیسې د سیاستمدارو په اخیستو هم لګوي چې د بورې ټکس کم کړي او د خلکو رژیم کې بدلون رانولي. دوی پټ ناستې کوي او سیاسونو مالي دفاع کوي که هغوی ورته قانون بدل کړي. دوی په میلیونو ډالر په مشهوره لوبغاړو او د لوبو په محفلونو لګوي تر څو د هغوی شهرت له کوک سره وصل وساتي. خو کوک پوهېده چې یو ورځ په ساینس نه پټېدونکی نو دوی په نورو کمپنیو ځان وویشه چې یو ته یې ډیزني وایي.
خو په انګلستان کې سمه پایله یې نه وه. هلته معلومه شوه چې دا قیمتي د اوبو بوتل اصل کې عادي اوبه دي. کوک خپله دفاعیه کوله چې موږ د پاکولو پروسه ورته لرو، خو خبره بدتره شوه ځکه څېړنو ښودل چې اوبو کې بد کیمیاوي مواد ګډ شوي چې د ګټې په ځای تاوان لري. په پایله کې 9 بیلیونه بوتله یې له دوکانو د صحت په پار وغورځول شوه. که ساده ووایم کوک ویل پاکې اوبه لرو، خو اوبه یې عادي او په زهري موادو ککړې شوې وې. په 1990 کې په بلجیم کې ماشومان د کوک له څښاک وروسته ناروغه وه چې له امله یې د کوک ټول تولیدات بند شوه او د سلګونه خلکو له ناروغۍ وروسته هر تولید یې بند شو. کمپنۍ ډېره آهسته ځواب ویونکې وه او دا خبرې یې جدي نه نیولې. په هند کې دې کمپنۍ پاکې اوبه د ګندو سره یو کولې. دوی منله چې دا ستونزه یې اول وه، خو وروسته یې اصلاح کړه. خو له څېړنو وروسته بیا هم زهري مواد په کوک وموندل شوه چې د دوی دروغ یې ثابت کول. دوی د شنه بوټو په سیند کې ژوند او بشر ورسره د بزګرو ژوند سره لوبې کولې. په نوي ډیلي کې د ساینس او محیط مرکز وویل چې دوی پیسټایساید کوک او پیپسي دواړو کې موندلې دي. که دوامداره وکارول شي سرطان، د زیږون ستونزې او د امنیتي سیستم کمزورۍ کې رول لري. یو عادي سړي ژورنالست ته ویلي د کمپنۍ له راتلو مخکې مو ژوند آرام او ښکلی و. د کمپنۍ له راتلو 6 میاشتې وروسته د اوبو خوند بدل شو. هغه ویل کله چې لامبو سر مو ګنګس او درد کوي او وجود مو خارښ نیسي او د کوک اغیزه په محیط لا بدتره ده. د دوی ډیری ځایونه په خشکه سیمو کې دي چې موجودې اوبه هم په خلکو بندوي. دا مثال په مکسیکو کې بهتره ښکاري. په 2000 او 2006 کال کې د مکسیکو ولسمشر داسې سړی و چې د کوک مشر په همدې هیواد کې پاتې شوی و او له ټاکل کېدو وروسته یې د کمپنۍ ته ډیر امتیازات ورکړه، په شمول د 22 سلنه اوبو منابع چې له امله یې کوک اوبه ککړې او ان په خلکو ونیولې. یو فرد وایي دلته ډیری اوبه وي خو اوس ویره ده، هغوی هیڅ هم نه ورکوي او دوی یوازې زموږ اوبه رانه اخلي. په دې وخت کې کوک 50 سلنه لوړ لاړ او دا یو بل مثال دی چې شرکت څنګه له سیاسونو ګټه اخلي. پرته له شکه کوکاکولا باید د خپلې بریا لپاره سترې طبیعي منابع ولري. مثلا تر ټولو ډیره بوره دوی کاروي. په کال 1990 کې د دوی انځور نور هم بد شو. مثلا مکسیکو کې یو دوکاندار وایي چې کوک ویلي تر څو نور څښاکونه لرې نه کوي درته تولید مو نه درکوو. برازیل کې داسې ماشینونه جوړ شوي وو چې د هوا ګرمښت ته په کتو یې د کوک نرخ لوړاوه. د خرڅ او سرمایه‌دارو جلب لپاره دوی سټفینګ چاینلونه هم راوویسته. دا یعنی استازي یې مجبوره کول چې ډیر شربتونه د کوک د کال اخر کې واخلي تر څو وښایي دوی له نورو مخکې دي. خبره 2003 کې نور هم خرابه شوه چې یو کمپاین په نوم د وژونکي کوک ودروي پیل شو. دوی ویل چې د کوک کمپنۍ په کولمبیا کې د یو ټولي د رهبرانو په وژلو کې لاس لري. کوک دا خبره رد کړه، خو کولمبیا کې د کوک ضد ټولنې ډېرې کارکوونکي له پیل نه تر اوسه وژل شوي. سره له دې یو بل بنسټ څېړنه کې ښایي چې دوی لاتیني امریکا کې په وژنو، اختطاف او د خلکو په ویرولو کې رول لري. څو کاله وروسته د ګواتامالا کارکوونکو مو ویل چې دوی او د دوی کورنۍ په خطر کې دي، وروسته له دې چې د کوک ضد ټولنه کې ګډون کړی دی. دوی ځکه ټولنو ته تله چې کارکوونکو ورځ کې $15 عاید لره او د 15 ساعتونو په بدل کې، او دا خلک اختطاف شو، وځورول شو او قتل شو. کوک وایي چې دوی د ګواتامالا ځمکه شخصي ځمکه بولي، هلته هر څه کیږي، دوی پورې اړه نه لري. که دا سمه هم وي دوی د مجرمو له جرم ګټه اخلي. ټولنې په ټوله کې له منځه وړل شوې وې. په لاتین امریکا کې کوک ته د مرګ لار وایي. خو که تاسو وګورئ له تیر تر اوسه کوم انځور چې دوی خپل ښایي هسې انځور نه دی. مثلا ایسا کانډلر د کوک مشر چې کمپنۍ یې واخیسته او دا څښاک یې نړۍ کې مشهوره که، هغه یو ځل ویلي وه تر ټولو ښکلې منظره چې موږ یې وینو ماشوم د فزیکي کار په وخت دی. څومره چې ځوانۍ کې هلک کار وکړي هغومره بهتره ده. په ټوله کې د نړۍ ټولې سترې کمپنۍ د داسې جرمونو مخینه هرومرو لري. په ټوله کې داسې تجارتي څېړنې سختې دي او د همدې امله کوک لا هم خپل دروغین نوم ساتلی دی. جالبه دا چې تر ټولو بد رسنیز انځور د کوک هیڅکله د وجدان او قانوني تیښتو مسله نه وه، بلکې ستره خبره د کوک په خوند کې بدلون و. خنو په دې پوه شوئ چې تر ټولو لومړی ستر راز د دې کمپنۍ د بریا دا دی چې دا کمپنۍ په بازار کې بل رقیب ته اجازه نه ورکوي. متاسفانه باید ووایم چې د دې کمپنۍ یو تر ټولو خطرناک کار یا یو تر ټولو خطرناکه پالیسي دا ده چې د دوی پروډکټونو نومونه دومره ډیر دي چې کله چې ته بازار ته وردننه کېږي وایي چې یاره زه نن کوکاکولا نه اخلم، نو ګورې وایي چې یاره فانټا اخلم، خبر نه یي چې فانټا په خپله د کوکاکولا د کمپنۍ یوه برخه ده.
کله چې خبرېږي چې یاره فانټا هم د دوی برخه ده، نو وایي چې یاره فانټا نوره نه اخلم، بریز اخلم. خبر نه چې بریز هم د کوکاکولا د کمپنۍ یوه برخه ده. پس ټول بازار د دوی د پروډکټونو نه ډک دی او دوی ورته مختلف نومونه ورکړي دي او دوی یوازې کوکاکولا چې دی په څښاک کې کار نه کوي بلکې ککوونه لري. ادې اقل دوی دا ډېره حیرانوونکې ده، دوی 240 مختلف نومي کاکاونه لري چې کوکاکولا کمپنۍ نه تولیدېږي. اوس نو تا نه یو دوکان ته ور دننه کېږي 240 کاکاو پکې ایښي دي او دا 240 خواله ټول د کوکاکولا د کمپنۍ لخوا جوړ شوي دي. نو یو نوی تجار بیچاره چې راځي او هغه یو بل د کاکاو کمپنۍ لري او هغه یو بل کاکاو رامنځته کوي، اوس نو په دې دوکان کې 340 کاکاو ایښي دي. نو څو فیصده چانس لري هغه بیچاره چې د هغه د کمپنۍ کاکاو دې ته واخلي؟ په 100 کې 1% چانس هم نشته، ځکه 240 کاکاو د کوکاکولا د کمپنۍ په مختلفو نومونو هلته ایښي او یو کاکاو ستا ایښی دی. دا رقیب په بنیادي شکل له منځه وړي، دا رقیب په مکمل شکل له منځه وړي. او که چیرته بیا هم رقیب له منځه نه ځي، بیا هم د رقیب نوم داسې یو نوم دی چې خلک یې په سترګو ویني او خلک یې خوښوي او خلک ورځي، بیا دوی څه کوي؟ د کمپنۍ د خاطر تر ټولو مهم افراد په پیسو اخلي. مثلا فرض وکړئ پیپسي مشهوره ده او کوکاکولا چې د فانټا هم لري، بریز هم لري، خپله کوکاکولا هم لري، هیلټ کیر په نوم هم یو پروډکټ لري. فکر وکړئ کوکاکولا 18 څښاکه لري او بیا هم یو نفر یو دوکان ته دننه کېږي، پیپسي باندې سترګې لګېږي او پیپسي څکي. نو کوکاکولا ته دا د منلو وړ نه دی. کوکاکولا څه کوي؟ دغه دوکان کې چې کومه پیپسي ایښې، د دې د دوکان خاوند سره خبرې وکړه، ورته ووایه چې موږ په میاشت کې درته 1 لک روپۍ درکوو په شرط د دې چې نور ته پیپسي د خپل دوکان کې کېنه دی. اوس دوی د دوکان خاوند واخیست. نو کله چې زه ور دننه کېږم او زه وایم چې یاره زه کوکاکولا نه خورم، پیپسي خورم، راته وایي پیپسي نشته. ورته وایم پیپسي چې نشته الکوزی راکړه، الکوزی نشته. الکوزی چې نشته ماجیک راکړه، والا ماجیک هم نه لرو. څه شی لرې؟ تنا کوک لرو، بریز لرو او ډیو لرو، کوم تولیدات چې د کوکاکولا دي. اوس دا حوصله نه لرم چې د دې دوکان نه ووځم 10 متره نور وګرځم یو بل دوکان ته لاړ شم، مجبوره کېږم چې د کوک نه استفاده وکړم. او یو ځل چې ما د کوک نه استفاده وکړه، پکې په یو خروار نیکوتین او د خوږ د غوښې واسطې دي کوم چې له امله یې زه عملي کېږم او سر د سبا نه بیا زه کوک استفاده کوم او زه بې غیرته کېږم. بیا نور ماته فلسطین مهم نه دی، ماته خپل صحت مهم نه دی، ماته کوک مهم دی او ماته باید په وخت کوک راورسېږي او زه باید په وخت د دې کوک نه استفاده وکړم. نو دا هغه لوبه ده متاسفانه چې کوکاکولا یې د موږ سره کوي. او نه یوازې دا چې د دوی پروډکټونه په مختلفو نومونه دي چې دوی بې رقیبه کوي او دوی مهم کسان اخلي تر څو د دوی سره بل پروډکټ ونشي کولی لوبه وکړي، بلکې دوی د انسان په جسم کې زهر خپروي. دا زهر تاسو معتادوي لکه یو پوډري تر څو په دوامداره شکل د دوی نه استفاده وکړي او د دې ټولو جنایاتو سره چې کوکاکولا یې کوي د ورځې په پای کې ثبوتونه ډیلیټوي د پیسو په زور، تر څو هیڅوک ونشي کولی د دوی په مقابل کې ودرېږي، تر څو هیڅوک ونشي کولی د دوی په وړاندې کوم ثبوت یې رایه کوي او کوم څوک ثبوت مې رایه کوي، پایله یې دا ده چې له منځه لاړ شي. په اصل کې د دې ویډیو په خپرولو سره زه یو غټ رسک په غاړه اخلم چې د کوکاکولا نه کیدای شي په آینده کې وژغورل شم، ځکه کوکاکولا ویني چې زه افغانان په دې اړه پوهوم تر څو د دوی خواږه زهر نور وانخلي، شاید زه ورته ستونزه اوسم. بنان دې ته باید سړی په مکمل شکل باندې پام وکړي. ولی یو شی دی، څومره چې یو انسان ستر شوم پلان ولري، څومره چې یو انسان ستر شیطانی پلان ولري، رب وایي دوی پلان جوړ کړ، ما هم پلان جوړ کړ، زه بهترین پلان جوړونکی یم. پس رب هم خپل پلان جوړوي. پس د دومره ستر ځواک سره بیا هم یو کوچنی جرقه چې دی کولی شي کوکاکولا کمپنۍ له منځه یوسي، ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې وایي چې کله چې رښتیا د دروغو سره مخامخ کېږي، دروغ ټوټه ټوټه او پارچه پارچه کېږي. نو راځئ چې په دومره پوه کړو چې څنګه د کوک کمپنۍ له یو ستر ناورین سره مخ شوه. 5م چپتر، ستر ناورین. د کوک کمپنۍ څو وارې چانس درلود چې د پیپسي تجارت واخلي، ان د $50,000 بدل کې په کال 1933 میلادي. خو کوک وانه خیسته، ورباندې رشخند وهه چې هغوی آخر کې د دوی نوم کاروي او داسې د کوک تولید په شکل ځان ښیي. خو دا خبره برعکس وه، ځکه کوک له دې نوم څو استفاده کوله چې پیسې پیدا کړي او محکمې ومنله چې کوک عام نوم دی او هر څوک یې کارولی شي. اوس چې کوک د پیپسي د اخیستو چانس له لاسه ورکړ، نو دوی ورسره یو ستر رقابت ته ور دننه شوه چې دوام یې کوه. یو ځل خو دواړو خپل
قیمتونه راکم کړه ترڅو یو بل ته ماته ورکړی شي، خو زر پوه شو چې دا کار دواړه خرابوي. شاید وروسته یې پټې ناستې کړې وي، ځکه ډېر زر سره بیرته نارمل نرخ ته راغله او په ځای رقابت اعلاناتو کې پیل کړه. خو پیپسي ساده او نابغه نظر لره. په 1975 کې پیپسي د پیپسي چلنج په نوم لوبه پیل کړه چې خلکو ته یې 2 سپینې پیالې ورکولې، یو کې پیپسي او بل کې کوکاکولا وه. خلکو ته یې ویل چې وګورئ او ووایئ د کوم یو خوند بهتره ده، او ډیری خلکو پیپسي ټاکله او دوی دا په خپله اعلاناتو کې مښودل. All across America, more people pick Pepsi time after time. کوک ویل دا رښتیا نه دي. کله چې دوی څېړنې وکړې دوی مولیده چې پیپسي رښتیا هم بهتره خوند لري. داسې کوکاکولا خپل مارکیټ آهسته آهسته له لاسه ورکوه. ستر مارکیټینګ د پیسو په بدل کې پرمختګ ټول سره آهسته آهسته له منځه تلل او بازار د پیپسي کېده. خلک هم پوهېده چې د پیپسي چلنج رښتیا و او خلکو پیپسي اخیسته. خو کوکاکولا یو پټ ماموریت پیل کړ. دا ماموریت د کوک د ذایقې بدلون و. هغوی له څېړنو وروسته بالاخره داسې څه پیدا کړه چې د اوسني کوک او پیپسي نه یې خوند بهتره و. هغوی د پټو سترګو ازمایښت بار بار وکړ او اوس ګټونکی کوک و. او د کوکاکولا په سلیزي کلیزه کې دوی اعلان وکړ چې د کوک ذایقه نوره بدله شوې او نوې شوې ده. Coca-Cola is about to announce what it calls the most significant development in its history. Pepsi-Cola says Coke is merely trying to match Pepsi's success. These two products, Pepsi and Coke, have been going at it eyeball to eyeball. And in my view, the other guy just blinked. او دفتن ناورین پیل شو. هر ورځ په زرګونو ایمیلونه او لیکونه د کوک دفتر ته راتله چې خلک په کوک شدید محتاط شوي او دا تر ټولو بریالۍ تیروتنه د کوک لخوا وه. خو د لیونتوب برخه پکې دا ده چې د پټو سترګو په لوبه کې نوی کوک کول پیپسي دوهم او اصلي کوک دریم مقام و. خو بیا هم خلکو ویل چې هماغه اصلي کوک غواړي. اوس نو د کوک انځور د خلکو ذهن کې و چې خوند، منطق او ثبوت شوی یو و. او اوس بیا هم کوک د پخوا په څیر کار فرمول نه ګټه اخیستله. دا مهمه نه ده چې ستا تولید څه شی دی، دا مهمه ده چې اخیستونکی څه فکر کوي چې ستا پروډکټ دی چې شی. دا چې څه خلکو ته ښایي او د همدې امله کوک هر کال $1 بلیون په اعلاناتو لګوي. د نړۍ 94% خلک د کوک له لوګو سره اشنا دي او 2 بلیونه کوک بوتلې هره ورځ څښل کیږي. دې انځور د کوک بدې اغېزې په ځانګړي ډول په ماشومانو باندې پټې کړي دي، خو دوی یې لابي کوي چې هر څه پټ وساتي. نو آیا کوم څه به بدل شي؟ کوک تاسو باندې د بورې نه ډکې اوبه په سم وخت کې خرڅوي، د ملګرو کورنۍ سره د اوسېدو په وخت کې، او کوک ځان تاسو ته د پخواني ملګري په توګه در پیژني. نو باید پوه شئ چې موږ سترې کمپنۍ له منځه وړی شو. هیڅکله فکر مه کوئ چې موږ دې ونه شو کولی ستر شیطاني ځواکونه له منځه یوسو. تاسو د اسلامي امارت داستان ته وګورئ. 20 کلونو کې دوی وجنګېدل او چا به فکر کوه چې بالاخره دوی به وشي کولی چې امریکا مجبوره کړي له افغانستان نه ووځي، اما دوی دا کار وشو کوی او دا کار یوازې په دې اساس وشو کولی چې دوی عقیده او باور په دې درلوده چې دوی کولی شي بریا ترلاسه کړي. زه د سیاسي اړخ نه د طالبانو دفاع نه کوم او زه نه وایم چې څوک برحقه دي څوک برحقه نه دي، ځکه زما په نظر په 20 کالو کې چې کومه جګړه وه، زما د هر اردو فرد یا هر پولیس چې شهید شوی دی نو هغه د خدای وبخي ځکه یو مسلمانو، او دې لوري ته چې هر طالب فرد شهید شوی دی الله دې جنتونه په نصیب کړي ځکه یو مسلمانو. پس دا د یو ستر شیطاني ځواک لخوا داسې یوه لوبه وه چې په هغې کې ورور د ورور په واسطه وژل کېده. اما د دې نه درس چې شی اخیستلی شو، عبرت ترې نه دا اخیستلی شو چې یو طرف نه موږ امریکا لیدله د 40 سترو زبرځواکو هیوادونو سره چې دوی سره ټانګ و، دوی سره توپ و، دوی سره تجهیزات و، دوی سره درون و، دوی سره بې سرنشینه تیاره وه. تاسو وګورئ په ننګرهار کې د هیروشیما د پیښې نه وروسته دوی تر ټولو ستر اتومي بم په موږ باندې استعمال کړ. متاسفانه چې اوسه پورې په ننګرهار کې موږ د دې بدې اغېزې په ماشومانو کې، په میندو کې، په ځوانانو کې لیدلی شو او دا موږ نه شو هیروی د داسې یو فرد په توګه چې موږ د جنګ نه یو بده تجربه لرو. اما پوښتنه دا ده چې څنګه د دومره غټو ټانګو، توپو، سترو ځواکونو سره د امریکا په څیر یو غټ هیواد چې د 40 نورو سترو زبرځواکه هیوادونو د کومک سره راغلي وه، د یو څو طالبانو لخوا ماته ومني چې هغو هم په موټرسیکلونو کې راځي او شاته یې 2-3 کمپلې پرتې دي او تر ټولو غټ زور یې دا ده چې بشکې جوړوي چې په هغې باندې پلونه
نه له منځه یوسي. څنګه یو ډېر کوچنی ګروپ چې ویل کېږي د 80,000 نه یې تعداد ډېر نه دی د نړۍ 46 سترو هیوادونو ته ماته ورکوي. اساسي موخه چې موږ ترې اخیستی شو دا ده چې د دوی باور او د دوی د نه ماتېدو ذهنیت ته باید پام وکړو. اسلامي امارت داسې یو ذهنیت لري چې که چېرته زه مرم شهیدېږم او دوی ته شهادت تر ټولو غوره چانس و. د دوی ډېری ویډیوګانو کې داسې شته دی چې هغوی چې ځان وژنه کوي وایي چې یاره ولې زما نوم نه راوځي ژاړي. دی دې ته ژاړي چې ولې زما نوم راونه وته تر څو زه لاړ شم ځان ووژنم. پس داسې یو فرد ته چې هغه ته ځان وژل په اصل کې یو ستر افتخار او یو ستر خوند دی ته به ماته څنګه ورکوي. نو د سیاسي اړخ نه ځکه دا مثال راولم چې تاسو اکثرا په افغانستان کې 20 کاله په جنګ کې تیر کړي دي. شاید د دې اړخ نه پوه شئ چې زما د خبرې اساسي هدف څه شی دی. بنان که چېرته تاسو فکر کوئ چې یاره موږ کوکاکولا ته ماته نشو ورکوی او دا چې 20 روپیو زه په ورځ کې یو کوک اخلم که اوسې وانه اخلم دا د کوکاکولا په کمپنۍ باندې ستر بدلون نه راولي داسې نه ده. که نن ته ووایې چې زه نور کوکاکولا سره بایکاټ کوم سبا ته ستا 15 ملګري چې دی ورسره بایکاټ کوي او دا 15 ملګري دي 15 نور ملګري چې دی چې بایکاټ وکړي او په دې شکل داسې ورځ هم را رسېدی شي چې نورې څوک د کوکاکولا نه استفاده ونه کړي او دا کولی شي په اساسي شکل کوکاکولا کمپنۍ په نړۍ کې ماته کړي. یو ښه مثال رونالډو دی. رونالډو چې دی فقط راځي د کوک بوتل لرې کوي او په ځای اوبه راخلي او خلکو ته وایي چې د اوبو نه استفاده وکړي او په 10 ثانیو کې کوکاکولا په بیلیونها ډالر له لاسه ورکوي. پس هیڅکله فکر مه کوئ چې تاسو د شیطان سره مبارزه نشئ کوئ. هیڅکله فکر مه کوئ چې تاسو د تورو ځواکونو د ړنګېدو توان نه لرئ.